بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 18. التلسم نمبر درس دروس اللغة العربية. المدرس مدرس واي كم أخلك. كم استفهامية دي. دلتا سو ورنا دي لك ستا يا محمد. اي محمد. محمد واي لي أخ واحد زما يورو. المدرس وكم أختا لك ستا څو خوندې دي. محمد لي أختان زما دوه خوندې دي. المدرس كم عجلة څو ټیرونه دي للدراجة د دغه باسکل. یا محمد وی محمد. حامد لها عجلتان د هغې خو دا دوه ټیرونه دي. المدرس كم عيدا څو اخترونه دي في السنة په کال کې. یا زکریا. زکریا وای في السنة عيدان په کال کې دوه اخترونه دي. هما عيد الفطر یو وړوکی اختر دی او عيد الاضحى یو لوی اختر دی. المدرس يا إبراهيم اي إبراهيم أبوك تاجر كبير ستا پلار تاجر دی یو لوی تاجر. كم متجرا عنده څو ځایونه دي محلونه دي د ده سره. یعنې عادت تجارت ځایونه یا بلډینګونه. ابراهیم عنده متجران کبیران د ده سره دوه بلډینګونه دي یا دوه هغه ځایونه دي چې هلته بیه او تجارت کیږي. المدرس كم نافذة څو کړکۍ دي فی غرفتک ستا په کوټه یا ستا په اتاق. یا اسماعیل ای اسماعیل. اسماعیل فيها نافذتان هغې کې دوه کړکۍ دي. المدرس لمن هذان د چا دي دغه دوه الدفتران دا کتابچې. علي هما لي. هما هغه دواړې لي زما دي. المدرس لمن هاتان د چا دي دغه المسطرتان دا مسطرې. مسطر دا خطونه چې په سمیږي خطکش چې ورته وایي نو مسطره هغې ته مسطره وایي. مسطرتان د چا دي دغه دوې مسطرې یعنې دا دوې کتاب دوې دا خطکش. دا دوه خطکشونه د چا دي. یونس هما لي هغه زما دي. تمارینو اول اجب عن الأسئلة الآتية راکه جواب د روانو سوالونو مستعمل مثنى چې د تثنیې لپاره استعمال. اول كم قلما عندك ستا سره څو قلمان دي. عندي قلمان زما سره دوه قلمان. كم كتابا عندك څو کتابونه دي ستا سره. عندي كتابان زما سره دوه کتابونه دي. كم سبورة في فصلكم څو سبوره تختې دي ستاسو په فصل. في فصلنا سبورتان زمون په فصل کې دوې تختې دي. څلورم كم ريالا عندك الآن. كم ريالا څو ريال عندك الآن ستا سره اوس. یا لیلا. عندي ريالان مثلا زما سره دوه ریالونه دي. پنځم كم أختا لك يا علي څو خوندې دي ستا. یا علي لي أختان زما دوه خوندې دي. كم عما لك څو تره دي ستا. یا امینة امین. لي عمان زما دوه اکاګان دي. وهم كم صديقا لك يا محمد څو ملګري دي ستا. ای محمد. لي صديقان مخلصان مجتهدان. اتم كم طالبا جديدا څومره طالبان دي. كم طالب العلم دی نوی في فصلكم ستاسو فصل کې. یا دا معنا د جمع راځي خو اصل کې لفظونه طالبا جديدا مفرد. في فصلنا طالبان جديدان زمون فصل کې دوه طالبان دي. نهم كم مسجدا في قريتك يا زكريا
څو مسجده دي ستاسو په کلي کې ای زکریا. قریه معنا کلی. فی قریتنا مسجدان جدیدان، زمونږ په قریه کې 2 مسجد دي. لسم کم فندقا، څو هوټلونه دي فی هذا الشارع په دا گلی کې. فی هذا الشارع فندقان، 2 هوټلونه دي. يقول كم أخ لك يا سعاد، كم أخ لك يا سعاد. سعاد مخکې ویلی دا مونث لپاره څو لي أخوان، زما 2 ورونه دي. الأخ مثنى و مثنى أخوان، دا أخ تسنیه چې د أخوان دی. اقرأ واكتب، ولوله او ولیک. اول خالد له ابنان، خالد 2 بچی دي، و بنتان 2 لوڼې دي. فی هذا البيت غرفتان، په دا کور کې 2 غرفې دي کبیرتان غټې. او دریم فاطمه، فاطمه چې د لها طفلان، د هغې 2 وړوکي بچي دي صغیران وړوکي. څلورم لي عینان، زما 2 سترګې دي، و اذنان 2 غوږونه دي، و یدان 2 لاسونه، و رجلان 2 خپې. او پنځم فی هذا الحي، په دغه کلي کې مدرستان، مدرسې 2 مدرسې دي. او شپږم صلاة الفجر، لمونځ د سهار رکعتان 2 رکعته دی. او اتم لمن هاتان البقرتان، د چا دي دغه 2 غواوې. هما للفلاح، هغه 2 غواوې د بزګرانو دي زمیندارانو. او نهم اهذان الطبيبان من انکلترا، آیا دغه 2 ډاکټران د انکلترا؟ لا هما من فرنسا، هغوی د فرانسا دي. او بیا وهم لسم فی قریتی، زمونږ په کلي کې مسجدان صغیران، 2 مسجدونه دي. دریم اقرأ الأمثلة الآتية، وراوه مثالونه، ثم ضع في الفراغ فيما يلي، بیا کېږده په فارغ ځایونو کې چې را روان یې. تمييزا لكم، تمييز واضبط آخره. كم أختا لك، څو خویندې دي. كم قلما عندك، او كم سيارة في الجامعة. اول كم ريالا عندك، څو ریال دي ستا سره. یا كم کتابا عندك، څو کتاب دي ستا سره. كم مثلا اخا لك، څو ورونه دي ستا. كم فندقا، یا كم مسجدا، څو مسجدونه دي. في هذا الشارع، په دا کلي کې. څلورم كم مدرسة في قريتك، څو مدرسې دي ستا په کلي کې. او كم صبورة، څو تختې دي في فصلكم، ستاسو په فصل کې. او كم عيدا في السنة، څو اخترونه دي په کال کې. او كم عجلة للدراجة. او كم نافذة في غرفتك، څو کړکۍ دي ستا په غرفه کې. څلورم حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية، واړوه مبتدا په دې ټولو جملو کې الى مثنى وتثنیة. مثال هذا كتاب، هذا كتاب. هذا قلم، هذان قلمان، دا 2 قلمونه. هذه مسطرة، دا تختې ده، دا خطکش دی. هاتان مسطرتان، ځکه مسطرتان مؤنث، نو د مؤنث لپاره تثنیه لپاره هاتان استعمال دی. او د ها د تثنیه مذکر لپاره هذان استعمال دی. هذا طالب، هذان طالبان. څلورم هذه طالبة، او هاتان طالبتان. پنځم هذا الرجل مدرس، دا سړی مدرس دی. هذان الرجلان مدرسان. شپږم هذا الطالب من الهند، هذان الطالبان من الهند.
وهم هذه الساعة من اليابان، هذان الساعتان من اليابان، ده دو ساعة من اليابان. أتم هذه السيارة للمدير، هاتان السيارتان للمدير. نهم لمن هذا المفتاح، لمن هذان المفتاحان، دچای دا دوێ چابەی. أو لسم لمن هذه الملعقة، لمن هاتان الملعقتان، دچای دا دوێ چەمەچی قاچووی. پنجم اقرأ الكلمات الآتية ويرواني كلمة واكتبها مع ضبط أواخر ويلك سرد الضبط داخل. كلباني دوسبي، مكتباني تيبلون، قميصاني أخواني ورونا دوا، منديلاني دوا دسملون، مسطرتاني دوي دوا خطكشونا، أختاني خوندي امراتاني دوي خجي. شبقم ثني الكلمات الآتية، تسنية كرواني كلمة. سيارة تسنية سيارتان أو جمع سيارات. طبيبة مفرد، طبيبتان تسنية، طبيبات جمع. ولد مفرد، ولدان تسنية أو دا رقم ولدان أغا أصل كي جمع راجي. لغة دا مفرد، لغتان تسنية، لغات جمع. صديق مفرد، صديقان تسنية أو أصدقاء جمع. تاجر مفرد، تجاران أو دا تسنية، تاجران دا تسنية أو تجار جمع. ملعقة جمع مفرد، ملعقتان ملعقات جمع. مدرس مفرد، مدرسان تسنية أو مدرسون جمع دا. باب مفرد، بابان تسنية، أبواب جمع. اسم مفرد، اسمان تسنية، أسماء جمع. هذا مفرد، هذان تسنية أو هؤلاء أو بيدا كلا جمع كل فارسي معني كلا غير أكل. أو هذه مفرد، هاتان تسنية، هذان هاتان. أو الكلمات الجديدة، كم معناه تسو. العيد اخترتو الكي العجلة دا تيرونا دا باسكلي عجلات جمع. الحي معناه يو محله جمع أحياء شالتا جوندي خلقوسي. الريال ريال مشهورة دي جمع ريالات. الركعة ركعتون جمع ركعات. المسطرة مفرد جمع مساطر. الدرس 19 وبالله تعالى التوفيق.